د ښځې اوښکې نه شي برداشت کولی. تور پښتون، دا پهلوان پښتون، دا غیرتي پښتون، دې هر څه برداشت. ښځه پکې داسې ټپه راپرېږدي په غم نه وي، دا په غم نه وي، دا په ژړا. دا ژړا د دوی مزه ده، دوی ته په ژړا کې مزه میلاوېږي. ګوډ لک مزې دپاره انسان کمزوري دی. او زنانو کې خپله تجربه بعضې باید څیزونه زنانو زده کړي، تاسو سړو اډو زده کړي نه دي. په هغه کې زنانو په دې ژړا کې باقاعده پي ایچ ډي کړې ده. ته ګور ته د غر په شان سړی، قسم بالله تاسو هر څه برداشت کولی شئ، د ښځې اوښکې نه شئ برداشت کولی. بعضو بیا مرمت هم کومه چې داسې لږه درته وجاړې. دا بریتور پښتون، دا پهلوان پښتون، دا غیرتي پښتون، دې هر څه برداشت کولی. د دې ښځې دا اوښکې سم داسې راویلي کي. توجه، بلکل راویلي کوي. راویلي کوي که نه راویلي کوي؟ ته هر څه دې د ښځې اوښکې نشي برداشت کولی. او که لا مروره شوه وا وا، او که لا مور پلار کره لاړه وا وا. توجه، مړې پروتو دا ښځو جړل، انسان خو کمزوري دی. مړې پروتو ښځو جړل نو ستړې شوې، لږ بریک یې کوو، ټي بریک یې کوو، وقفې کوله که نه بریک و. اوس مړې شته او ښځې چپ ناستې دي، ستړې شوې. نوې زنانه په دروازه را دننه شوه، نو دا زنانه وایي دا نوې زنانه په زړه کې وایي چې هله دا لا څنګه ښځې دي، مړې شته او جړا نشته. نو یو نیم ښځه پکې داسې ټپه راپرېږدي، داسې په بړک به په جړا شي که ستا د کاڼي زړې په تام ځان سره جړوي. توجه، واده په ډنګ ډنګ، مړې په جړا مازه کوي. نه په واده کې ډنګ ډنګ جایز دی او نه په مړې کې جړا جایز ده. موږ د شریعت پابند یو. ووایه د څه پابند یو؟ ټول وایه د څه پابند یو؟ اور واده عبادت دی. ووایه واده ما یو ځای بیان کوو، راځي من صاحب څه شو بیان مې کوو که نه. ما ته یو کس ما په ړومبي ځل ما ته پته و چې ښه دا واده عبادت دی. په ړومبي ځل واده عبادت. ته خو لا واده یادې، زمونږ د علماء دیوبند سیاست هم عبادت دی. زما سیاست د اسلامي نظام دپاره دی، او اسلامي نظام راوستل عبادت دی که نه دی؟ خوله خوځو کني درځم در پسې دی که نه دی؟ ووایه دی که نه دی؟ زه هغه مولا نه یم چې زه ورته مسلې کوم، تاسو ورته چپ چې جواب غواړم جواب راکوئ. ما کې لچک نشته ښه، او که کمزورتیا په هر چا کې، که په مولا کې هم دله برابر وم. توجه، خو مولا کې نه کمزورتیا. مولیان د الله دوستان دي، د انبیا وارثان دي. توجه، واده په ډنګ ډنګ، مړې په ژړا مزه کوي. صرف مسئلے زه نه کوم، زه د بعضې او صرف اخباري بیان او په فیسبوک دا نه ویم چې مذمت کرتا ہوں جی، مذمت زه مذمت نه، زه دله د دې بعضو بیا مرمت هم کوم. مذمت څه ته وایي؟ کني ورشه د 00 خبر دی واخله. توجه، ولكن تکفیه الاشاره والکمثل کوتکن ولوړ. عاقل سړی له اشاره دا بعضې پوره لوړ غواړي. والله مولوي صاحب دا په نصیحتونو په تقریرونو ټول نه دي. زه هم په نصیحت چې څوک سمېده هغه پیرانو او تبلیغیانو سم کړي دي، او دا نور ټول ما ته پرېږده. توجه، واده عبادت دی. ووایه واده ماشومان یې په شوق سره ځکه وایي چې دوی څه نه خبر نه دي، او مشران یې ځکه نه وایي. صبر مشران یې ځکه نه وایي، هغوی لیړه پوخ کړی دی. توجه، یو خو مولوي صاحب خبره کوم، د غم خبرې نه کوو ښه، د جړا د ماران د لړمانانو دا به د جمعې په بیان کې وایه، په مخبره کې وایه. اوس چې ماران لړمانان یاد کړو، نه کیدای شي چې کامران له د شپې خوب هم ورنشي. نو ګوره د خوشحالۍ موقع د خبرې د خوشحالۍ کوو. ټیک ده. بیا په جومات کې چېرته سیر وزیره لاړې چې هلته ورته ماران یادوه، لکه د مار هلته ماران یادوه، لړمانان یادوه. دلته خو د واده موضوع د خوشحالۍ موضوع ده. اور ما اکثره ویلي زه د واده پروګرام د جومات نه بار غواړم چې خو اوپن خبرې وکړو، سپینې. بهرحال واده عبادت دی. ووایه واده نو چې واده عبادت دی، ووایه په عبادت ګانه باندې ډنګ ډونګ ډمان ګلوکارن پنکارن اجلاګان راوستل پکار دي. او چې څوک یې راولي او چا راوستي وو، ښې کړي که بدې کړي؟ ښې کړي بدې کړي. او د دې رزلټ به دا یاد وساتي. یو کتاب ملاویږي، د دې کتاب نوم زده کړئ ښه. د کتاب نوم دی جزاء الاعمال. څه شی؟ دا په 15 روپۍ دا کتاب کېږي. په څو؟
تاسو ته چې کوم ځای کې فضایل اعمال او فضایل صدقات ملاویږي نو ورشه د جنډې مرکز سره وړه رساله ده د هغې نوم د جزاء الاعمال دا په 15-20 روپۍ کېږي دا واخلې په دې کې باقاعده ذکر کړي چې د رښتیاو جزا بدله په رښتیاو باندې په دنیا کې څه ملاویږي او په آخرت کې څه ملاویږي او په دروغو به دنیا کې څه ملاویږي او په آخرت کې به څه ملاویږي او په صداقت به په دنیا کې څه ملاویږي په آخرت کې څه ملاویږي او په غلا باندې په دنیا کې څه ملاویږي په آخرت کې نو دا چې څومره کارونه موږ تاسو کوو که هغه ښه کوو که بد کوو د دې ټولو بدله په دنیا کې به څه ملاویږي او په آخرت کې دا باقاعده جزاء الاعمال د کتاب نوم دی لیکلی دي دا باقاعده دا ځان له په زیر مطالعه راولې په مطالعه کې راولې په دې سره به د دروغو نه الله تاسو بچ کی د غیبت نه به بچ شئ د چغلۍ نه به بچ شئ بهتان نه حب جاه حب مال دې نه بچ شئ بهترین کتاب دی